ساغړي او درملنه غواړي ګران وطن ګران پالنه غواړي ورک نه درک طالب شاکي دننه غواړي تور سوی اور سوی بیا فی الحال موږ روان یو د دې ملکیانو او د کوم کسان چې زموږ سره ورسره حال شریکو وطن دی خوارې کړل زارې کړل یا غبغي نړیوال چا چې غربیان مات کړ دا د هغو وطن دی وطن غواړي وطن غواړي وطن 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 غواړي غواړي تور سوی اور سوی بیا جوړیدنه. شما هم راضی هستین از پلیسا؟ انشالله راضی هستیم، شکر امنیت خوب است. راضی سلام ما تا 10 شب واز هستیم، دست نکنم مشکلی فلان ندیدیم راضی بودشیم انشالله. انشالله ما در خدمت هستیم، هر وقت و هر وقت که برای ما زنگ بزنین رابطه کنین انشالله آل واحد پرسنل ما با خدمت شما میرسیم. تور سوی اور سوی بیا جوړیدنه غواړي غزنوي وطن دا د بلخ خاوره دا د سیاست کې سلامت و خیر باشید. انشاءالله به مشکل نیست، مشکل باشه از من زنگ میزنید. شکر فضل ازان خداوند برقرار است، مشکلات نداریم. زنده باش، بسیار تشکر. خوش باش. ما مردم در خدمت شما هستیم، شماره ما را بگیرید. هر وقت یا هر اگر که یک حادثه رخ داد یا به شما کدام مشکل پیدا شد با ما زنگ بزنید، با آن واحد پرسنل ما رسیدگی میکنه به شما و یا در 119 زنگ بزنید. در اون ثانیه انشاءالله پرسنل هر حوزه باشه به شما رسیدگی میکنه و مشکلات شما را رفع میکنه. عیسی څنګه نور چې راسته ده څنګه الحمدلله ته څنګه د امنیت څنګه د 119 سره معلومات داری هغه معلومات کې د سره ان شاء الله بخیر خوب است. بسیار ما از امارت اسلامی از نیروهای امنیتی بسیار خوشحال هستیم به خاطر که زنده باش اشتراک دیگه ان شاء الله شریعت که تطبیق میکنن که هر خدمتی که باشه 119 ما فعال است شما را کم نکنه. ما صحبت کنیم ان شاء الله ماوی صاحب اعظم به امرای ما هستند در این منطقه ان شاء الله از طریق ماوی صاحب حمزه از نمبرشان هم میگیرین. هر مشکلی که باشه ان شاء الله شما در خدمت شما است. خدا کامیاب داشته باشه. ما مردم دعا کنیم شما رو ان شاء الله ما دعا میکنیم ان شاء الله که الله پاک کامیاب داشته باشه. بسیار تشکر. شیرین وطن گل گلزار وطن د نیکا وطن د می د فلر وطن د لاد غیرت شملن پوتن دی استراحت کمانداری و استراحت مسئولیت کمانداری ان شاء الله امنیت در کلی تامین است. بسیار تشکر. خوب همچنین سلامت باشید. این مسئولی حوزه مربوطه شما است ان شاء الله با شما صحبت میکنه. ان شاء الله چیزی مشکل نیست. چطور از کاربرایتان خوب است میشه مطلب لحاظ امنیت چیزی مشکل نیست. ان شاء الله کسی خوشحال هستیم ان شاء الله. غواړي تور سوی اور سوی بیا جوړیدنه غواړي وطن قرار دې د زړو وطن
شما خواهد کلش کن مانده نباشید زنده باشید ان شاء الله مشکلات نیست نه امنیت و طریق دیگر شکر اصحاب امنیت خدا تجربه شاید ان شاء الله مربوطه حوزه که مربوطه شما ان شاء الله رسیدگی میشه بله بله گیج میشه خاطر امنیتی و ایره خدای سوال یک مشکل نداره بالا تمام زنده باشید ان شاء الله ایران که سه سال پیش ایران که حوزه مربوطه شما بله بس که شما میکنید تماس کنید صحیح است خیر میام وقت نه شاور در خدمت ما میتونید ما جان ما میتونم در کار میتونم تمام وقت دوام میگیریم که مسئول ما اصلا زنده باشید دیگه کامیابی خب بیا میوه کردیم بکنم زنده باشید سلامت یا غبغی نړیوال چا چې غربیان مات کړ دا دغه وطن دی وطن 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 دور سوي اور سوي بیا جوړې د نغواړي دا دې څوار نشي دا زوري د لولس خدای ودان کړی فعلا که در مدرسه ما ایستاده هستیم اول اون مدرسه درس می باشه امنیت که نباشه اما شاگرد درس خود خوانده نمیتونه استاد درس خود داده هم نمیتونه همین رقم است یا قبلا یا هر وقتی که یا هر وقت مایی که امنیت نباشه اما استاد در مدرسه خود هم آمده نمیتونه به خاطر همین است که اولا ما الله منان را شکرگزاری میکنیم که همین امنیت را برای ما عطا کرد من به حیث یک مسئول قماندانی دعوت ارشاد ولایت بلخ نظامی باشیم و فرهنگی و خدمت شما هستیم هر مشکلی که باشه شب و روز ان شاء الله ما در خدمت شما هستیم و شما با همراه ما همکاری کنید و ما با همراه شما همکار هستیم مسئول حوزه مربوطه را برای شما اینجا حضور داره چیزی که مشکلات باشه از هر نگاه اینا ان شاء الله شب و روز در خدمت شما است و شماره تلفنیش هم برای شما میتونه ان شاء الله عزیز که در خدمت شما میرسیم دیگه ان شاء الله در وقت که در صاحب کدام مشکل باشه شما که در حوزه مربوطه زنگ میزنید ان شاء الله مجاهدین خود وقت به مشکلات شما رسیدگی میکنند ان شاء الله از اون جهت ما از هر جهت که ما تماس گرفتیم یا ما به طور مثال اول در کلانتر صاحبای منطقه میگیم دیگه اونا همیشه در خدمت است فعلا تا فعلا کوتاهی نشده خودم شخصا دیدم اینا همیشه میگردم همین سر که در کوچه‌های فرعی از اینام تشکری میکنیم که همیشه با خبر هستن استاد میشه از ما البته پرسان میکنه که تا فعلا در منطقه در امنیت است کمک باشه فهمیدیم شورای مشورتی که از بحث تاسیس تا احلال با ماموریت حوزه سیم با پلیس 119 همیشه همکار هستند و پیامایی که به حساب در طرزالعمل ما بوده همیشه بالای خود تطبیق کردن و به حساب شماره 119 را مسجد در مسجد خانه به خانه برای مردم ابلاغ کردن که 119 همیشه فعال می باشه شما میتونین که با 119 در صورتی که اگر حوزه پلیس حال به آید حاضر نمیشن یا شماره تان نمیاردن 119 تماس بگیرید 119 به حساب بر شما دفتران حاضر میشن ما از حوزه پلیس خود و از قماندانی امنیت به صورت کل راضی هستیم و با خصوص ماموریت حوزه سیم هر وقت هر زمانی که ما کدام مشکل برایشان پیشنهاد کردیم یا زنگ زدیم یا اعضای شورا زنگ زدن با ما همکار بودند با اسرع وقت برای ما رسیدند و سر وقت مشکل ما رسیدند در سایه که ما از پیشان تقاضا کردیم خدای نخواسته برای ما کدام مشکل ایجاد نکردند ما خصوصا کلانتر صاحبا و اعضای شورا کاملا از کارکردهای پلیس راضی می باشیم و مردم هم فوق العاده همکار هستند روزی که ما شماره 119 را برای مردم تبلیغ کردیم برای مردم فهماندیم که در صورتی که خدای نخواسته اگر شماره حوزه به تمام جای دادگی است و مسجدها و کل جای بند هستند اگر در صورتی که مثلا میشه بنابر نبود یا بیقمی که ناوقت کنن شما در 119 زنگ بزنید 119 آنان به شما میرسن و در جلسات ما یک مرتبه جلسه میگیریم و در جلسات ما تبادل نظر میشه هر کسی که هر مشکل داشتن باز به قالی صاحب اینا میگن مشکل ما را انتقال میتن به عمر صاحب در ماموریت 119 که مثلا شورا این یک مشکل داره یا این یک پیشنهاد داره از اون طرف باز پس جواب مثبت برای ما میانسه
ما که قبلا هم البته 2 ماه قبل هم من و شما جلسه داشتیم. جلسه من و شما هم جلسه شورای پلیس مردمی بوده. در اونجا هم اظهار کردم که پلیس مردمی یعنی چی؟ یک پل ارتباطی در بین ملت و دولت. شماره 119 در سرتاسر بلخ، یعنی در سرتاسر ولایت بلخ و همچنان خصوصا در ناحیه 3 یا در حوزه 3 برای گوش ملت ما رسیدن که شماره 119 برای 24 ساعت فعال است. یعنی 24 ساعت نوکریوال داره در قماندانی. هر آن مشکلی به هر ساعت و به هر وقتی که به هر سیم کارتی که به تماس میشین بدون هزینه و بدون مصرف و تماستان جواب داده میشه و یتون فاش نمیشه و با مشکلتون رسیدگی میشه. یک. دوم چیزی که در مواد گنجانیده شده یکیست که هماهنگی در بین دولت و ملت. این هم یکی از مسئولیت های شما اهل شورا هستند. شما باید یک راهی را بسازین که ملت با دولت همکار شود. او په دې خپل بخش کې موږ څلور بخشونه نور لرو. اول عمومي مدیریت دعوت ارشاد د قماندان امنیت، دویم امارت دعوت ارشاد ده، دریم 119 ده او څلورم پولیس مردمی ده. نو دا زموږ فعالیتونه چې دي دلته په نظامي بخشو کې د ټول ولایت سره موږ بخشونه لرو. هر حوزې او هر ولسوالۍ کې موږ یو کس لرو د مربوطه د دعوت ارشاد عقیدتي حالت لرو. هغه خپل روزمره درسونه چې بیا مخکې بیا په هفته کې رسمي درسونه په هر هفته کې 2 درس دي چې هغه مخکې بیا او په 15 ورځو کې بیا امرینو ته یا افسرانو ته درسونه کوي. نو دا درسونه ان شاء الله ډیر مفید دي د فاره د نظامی عساکرو د فاره یا د نظامی سانتونکو د فاره. نو دا ډیر مفید دي. دا د مرکز چې موږ ته کوم گزارشات راځي مکمل هغه فلان شوي میاشتنۍ هغه راځي فلان هغه به موږ تل تطبیقوو. ټولو ته په هغه حوزاتو کې وي که په ولسوالیو کې وي دا ټول دی دغه فلان د مرکز په اساس باندې دلته درسونه وایي. نو دا ان شاء الله دغه میاشتو کې چې موږ کوم فعالیتونه کړي دي دغه 8 میاشتې مخکې او د اقرب په بل میاشت کې نوې میاشت کې موږ ته نوی پلان بیا راغلی او دغه په هم تطبیق کړی ده. تقریبا ټول ولایت ته رسېدلی ده. هر نفر خپل په هغه مربوطه شعبې کې خپل درسونه روزانه ماهوار او هفتوار ټول خپل درسونه مخکې بیایي او په ډېره ښه توګه بیایي. انشاءالله عظیم هغه کسان چې زموږ مربوطه کسان دي هغه چې درسونه مخکې بیایي هغه تر اول ډېر مخکې بهبود پیدا کړی ده. او زموږ کوم امتحانونه چې مو واخیسته تقریبا 250-300 کسه خالی په مرکز د قماندانۍ کې وه او په اطرافو کې تقریبا 2000-2500 کسه چې کوم مربوطه زموږ د ټولو قماندانۍ د ټول انشاءالله د دې درسو څخه ډېر راضي دي او ډېر ښه په ښه وسعت او په ښه فراخي او په ښه انجام باندې هغو ته انشاءالله پوهاوی کېږي او هغو ته درسونه مخکې ځي. او رالو په دې کې چې موږ هغه کوم خدمتونه کړي دي په ټول ولایت کې تقریبا 3000 کار ته د شورای مردمی یا پولیس مردمی چې موږ تاسې ورته وایي دا موږ جوړ کړي دي او په دې 3000 کارتونه موږ توزیع کړي په ولسوالیو او مرکز کې 900 موږ شوراوي لرو او په مجموعي توګه په هر ولسوالۍ کې موږ دا ترتیب ده چې د اول څخه نیولې تر اخره پورې شوراوي مکمل پای ته رسېدلي دي. ترتیب تدابیس په دلته په کمپیوټر کې را سره ده. هر ولسوالۍ ځان ته شورا، ځان ته کوډ، ځان ته حساب مکمل ده. هر څوک چې مثلا کوم خدمت د دې وسغواړي د ولسوالۍ مربوطه کې کسانو کې پکار وي او که په حوزاتو کې پکار وي نو هر هغه د ولس وګړی چې زموږ سره توقع لري زموږ سره شرکتونه کړي او ښه خدمتونه کړي انشاءالله او زموږ څخه ډېر راضي دي دا کسان او د امارت څخه ډېر راضي دي او د دې کار څخه هم ډېر راضي دي چې هر مشکل زموږ سره ګډوي او موږ د امنیتي ارګانو سره ګډوو او کوم مشکل چې هغه بیخي په سمه توګه هغه انشاءالله خلاصیږي او هغه امنیتي ارګانونه هم هغه ځای کې خپل بررسي کولی شي.